روسیې د افغانانو په ګډون یو شمېر ناقانونه کډوال له دغه هیواده ایستلي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد ځواکونو په پسکوف ښار کې 15 تنه ناقانونه کډوال نیولي او ویستلي دي. د راپور له مخې دغه کډوال د افغانستان، کینیا، سریلانکا او قزاقستان وګړي دي او هڅه یې کوله چې په ناقانونه توګه له پولې تیر شي او اروپا ته ولاړ شي. د روسیې د قوانینو له مخې ایستل شوي وګړي تر راتلونکو 5 کلونو پورې دغه هیواد ته بیا نشي دننه کېدلی. د روسیې حکومت شمېر ښایي چې د روان کال له پیل راهیسې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې د پسکوف ښار له 520 بهرني وګړي له روسیې څخه ایستلي دي. دغه شمېرې 2022 او 2023 کلونو پرتله نږدې 3 برابره زیات دي. په تېرو 3 کلونو کې د منځنۍ اسیا یو زیات شمېر وګړو همدارنګه افغانانو هڅه وکړه چې له روسیې څخه اروپا ته ننوځي، خو روسیې د دوی زیات شمېر ونیول او بیرته یې خپلو هیوادونو ته استولي دي.